د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وايي د روشن ډیجیټل اکاونټونو په تعداد کې اضافه شوه او د بهر هیوادونو څخه په دغه اکاونټونو د شپږ ارب ډالر څخه زیاتې پیسې راغلي. خو اقتصادي پوهان وايي پاکستان په لوړه کچه ډیجیټل اقتصاد ته اړتیا لري او په دغه رقم کې نور هم د زیاتېدو گنجائش شته. خو د ولس او حکومت ترمنځ د اعتماد د کمی له امله ډیر کم خلک په دغه اکاونټونو پیسې رالېږي. وقتی د اعتماد فقدان د حکومت او د عوام خپل په منځ کې د هغې د وجې نه خلک چې کوم دی په بانکینګ سیکټر په ځای باندې د روشن ډیجیټل اکاونټ یا د نور چې کوم آنلاین بانکینګ سیکټر د هغې په ذریعه د پیسو رالېږلو په ځای باندې د هونډۍ یا ورپسې داسې نورې لارې چې کوم دي هغه خپلې او هغې باندې خپلې پیسې د پاکستان مرکزی بانک په سپتمبر کال 2020 کې د آر ډي اي یا روشن ډیجیټل اکاونټونو د خلاصولو اجازه ورکړې و او مرکزی بانک وايي په دې شپږ لکه نه زیات اکاونټونو کې 8.5 ارب ډالر جمع کړي شوي. اقتصادي پوهان وايي حکومت په دې آنلاین اکاونټونو 8% منافع هم ورکوي او اکاونټ لرونکو تن په خپل پیسو واپس وشتلو کې هم آزاد دي. نو دا یو فائدہ لري خو دا نور هم امپروومنت غواړي دي کې نور هم د امپروومنټس گنجائش تا چې کوم موږ نور ایریاز کوم دي لکه زمونږه هونډي حواله بزنس چې دی هغې دپاره یو سپیسیفیکلی دي کې مزید امپروومنت پکار دی چې هغه پیسې هم په دې چینل باندې ملک ته را روانې شي. مرکزی بانک وايي تیر مالی کال په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانیانو ترسیلات زر د 1.5 ارب ډالر نه 20 ارب ډالر ته راکوز شوي چې یو بنیادی علت یې د پاکستانی روپې بې قدره کېدل دي او زیات خلک د بانکونو په ځای په غیر قانوني طریقو پیسې رالېږي. پوهان وايي که پاکستان ډیجیټل اقتصاد ته دوام ورکړي نو ګڼ شمېر ګټې هم ترلاسه کولی شي. یو د حکومت ته پته ولګي چې اکانومي په ملک کې څنګه روانه ده، بهر نه څومره پیسې را روانې دي، خلکو ته حکومت ته دا هم پته ولګي چې چاته څومره راغلي د پیسې ذریعه سورس اف انکم چې کوم دی هغه سره په ټول دنیا کې چې کوم دی همدارنګه د پیسو یو منی ټریډ یو د حساب کتاب کیږي. د دې سره ملک چې کوم دی هغه به ټیکسز لګي په دغه خلکو باندې حکومت ته چې کوم دی د هغې ګټه مري. سرلنې وايي د پاکستان په 40 کروڑه آبادی کې 53% آبادی اقتصادي هلو ځلو بانکونو او د هغې د استعمال څخه محروم دي. مرکزی بانک وايي په فاینانشل انکلوژن کې د ښځو تعداد په کال 2022 کې د 8% نه 14% ته زیات شوی او په مجموعي توګه 29% خلک په آنلاین ذریعہ د بانکونو استعمال کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.